په دا جیل کې چې څوک ناست د دا هر چا څه پوښتنه وکړي و یاره بس په جذبات کې رالمه صبر مې نه وکړي او دغه انجام ته راورسېدلمه. نن به موږ پر دا باندې مجلس کوو چې دا پښتانه یو بل چې دی ولې نه برداشت دی، یو بل ته چې دی هغه عزت ولې نه ورکوي او معمولي خبرو کې راسي په جذبات کې یو داسې فیصله وکړي چې ژوند هم خراب سي، د خپل ژوند هم خراب سي، د بل غم خراب کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کلزی. دا دی زما یوټیوب چینل هر مخصن دلته مجلس کیږي. نن به موږ پر جذبات باندې مجلس کوو. پښتانه پر معمولي خبره باندې په جذبات کې راسي څنګه یو بل ته نقصان چې دی هغه ورکي، پر دې به موږ مجلس کوو. خو د هغه څه مخکې دغه زما یوټیوب چینل چې دی تاسو سبسکرایب کړئ، کمنټ پر ورکړئ، لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. انشاءالله هر مخصن به پر دا باندې مجلس کوو. دوستانو زه یو وخت چې دی هغه جیل لره ولاړم، نه دا وده جیل لره. هلته ما د یو څه قیدیانو سره د په جیل کې چې بندیوال د دې خلکو سره چې دی هغه ما ملاقات وکړي، څه مجلسونه مې وکړلو. هلته د عمر قید والا چې دی هغه قیدیان هم ولو. نو ما د هغه سره مجلس کوي چې بای دا عمر قید دی څنګه ژوند تیری. نو ژوند یې ډېر سره خراب ولو، نه په اودس خبر ولو، نه په لمانځه خبر ولو، او شپې ورځې دا طرح په غم کې تېرېدلې او خپلوان یې هم اوس ملاقات نه راتلو. نو په داسې صورتحال کې ظاهره د دی بګه سره یو نفسیاتي ولو. نو ما مجلس سره کوي، دلته یو واردن ولو، هغه هم اوس ژوند خراب شوی دی د هغه په ذریعه باندې، او چې کوم هغه هیډ مرر ولو هغه به د ټارګټ کیلینګ کې چې دی هغه ووژتل سولو. نو دغه په ذریعه باندې زه ورغلم، مجلس مې ورسره کوي. نو هغوی ډېر دلته قیدیان ډېر پریشانه ولو. مال دا ولې ول په دا جیل کې چې کوم قیدیان ولو دا د ما سره مجلس کوي، ویل موږ په جذبات کې رالو پر معمولي خبره باندې او موږ چکګان سره راواخیستو، یو بل مې سره وولو او بیا دلته دا یم اوس په عمر قید کې یم، ژوند تېرومه. د لرې څه ما داسې پنسیګاټ هم ولیدی نه. نو د هغه خلکو ژوند ډېر خراب ولو. یقین ومنه په معمولي خبره باندې پښتانه چې دی راسي جذبات څه کار واخلي، یو بل نه سره برداشتي بای هغه مسلمان ستا ورور دی، د هغه خبره واوره. هغه خبره چې دی واورېدله بیا دلیل ورسره ووایه چې بای دا طرح دی کینه ملل نه دی مني. په زوره خو نو ته د چا په چا باندې خپله خبره نه منې، نه د زور کار په زور. خو پښتانه چې دی هغه بېادبي دې معافي، په زور باندې هغه یو غټ لیډر ولو چې دا خبره یې کړې وه، ول په زور پښتانه چې دی هغه جنت لره نه ځي. اگر چې پر دا هم بیس په کار و، لیکن بهرحال خبره داسې ده دوستانو، هر سړی باید چې د ځان سره چرت ووایي چې یاره دا پلانکي زوی یا د پلانکي ورور یا پلانکي ته زه نقصان ورسوم، نو که ما ته څوک دا نقصان راورسوي ته وایي څنګه پر ما به څنګه تېرېږي. پر ځان یې قیاس کړي. مسلمان خو هغه دی چې د چا د لاسو د ژبې څخه و چا ته نقصان نه ورسېږي. دا زموږ تبلیغیان وایي مسلمان هغه دی چې د چا د لاس او د ژبې او د عمل څه و بل مسلمان ته نقصان نه ورسېږي. موږ پښتانه یو بل نه سره برداشتو، یو بل نه سره منو. پر معمولي خبره په جذبات کې سر راسو، جنګونه او چړې سره وو، بیا نو په اوده او په مچ جیل کې چې دی ناست یو ژوند تېروو یا عمر کې دی. باید پوښتنې لره ملاقات لره څوک نه ورځي. ته دا رقم انسانان باید لږ ساعت کوي بې غیرتي ښکاره که برداشت یې که شي ابای ختم بسی، نه دا معامله به ختم سی او یو بل ته به جار جیو سره ووایي، سره معافي به سره وکړي. بیا نه وایي یو وایي غول مې خوړلی دی، بل وایي دا طرح دی، بل بای تا یو ورځ میټایي خوړلی ده همیشه به ته غول خورې. نو دوستانو خدای ته وګورئ، دا جګړې د دې انجام ډېر بد دی. پر معمولي خبره باندې جګړې سره کوي، دا ډېر بد کار دی. راسي چې به یو بل څه عبرت د دا په جیل کې چې کم ناست دي دوستانو،
په دا جیل کې چې څوک ناست دي د دا څخه عبرت واخلي. پر معمولي خبره باندې جنګونه سره کړي دي، نن عمر کې دي یا پانسي ګارډ سلو یا دا رقم په سزا کې ناست دي، ملاقات لره څوک نه ورځي، شی نه وروړي، دی خوارکۍ نفسیاتي سلو او په جذبات کې سر رالی، دا انجام یې در دا ځګې پورې ورسېدی. نه بیا نه وایي ما غلطي کړې ده، ما غلطي کړې ده، زه پښیمانه یم، مافیانې غواړي او دا بای اوس موږ څه کوو؟ هغه د مقدمې او شیانو سره وسلو، اوس نو موږ مافیان چې څه سره کوو؟ اوس د دا سره ووتله، نه تا خو نقصان ور ورسوئ. نو یو بل مسلمان ته نقصان رسون دا د یو ښه انسان او د ښه مسلمان سره کار نه دی. یو بل باید چې برداشت کو، یو بل ته چې دی هغه موږ باید چې عزت ورکو. دا زموږ ټولنه و دا نوی کهول ته نوی ځوانان ته موږ چی ښیو؟ پر هر شي باندې جذباتي مسلمان یا زموږ مسلمان رور یا پښتون رور پر هر شي باندې جذبات. دا عبرت موږ ولې نه جن پورته کوو چې باید دا عبرت جن واخلي؟ دا دونګه جیلخانې کې چې کوم قیدیان ناست دي، تی خو یو ورځ ملاقات لره ورسئ. زموږ اسلام هم دا وایي چې بای اسپتال ته، جیل ته، تاڼې ته او قبرستان ته، ایدرې ته به خامخا په میاشته کې یا په 10 ورځې کې یو چکر ووایې چې تی عبرت جن واخلي چې پر معمولي شي باندې د خلکو جنګونه کړي دي او اوس نو پښیمانه دي او سزاوي کاټي، خلک ملاقات له نه ورځي. اوس نو موږ څه کوو؟ راسي د خلکو څخه موږ عبرت واخو، بجای دا چې موږ خپل د عبرت نشانه جوړ سو. او باید بل د تجربې څخه فایده واخله په مفت کې. ورته وګوره چې بای هغه دی پلانکی چې دی دا تر چم کړی ولو، دا یې انجام سلو، داغه دې ته وایي عبرت. ته د ځان خپل عبرت جوړی چې یا بای زبم دا تر یو کارنامه یو غلط کار کوم، بیا به زه سبق چې دی هغه اخلم. جنه باید در ټولو دا زمانه نه ده، دا زمانه او تجربه او دا دنیا دا در ټولو غټ استاد دی، معلم دی. دا وتا ته درشي چې وروره کدی دا کار داسې وکي، دا به دی انجامي. د زمانه ټوکري چې چا خوړلی هغه بیا دا رقم غلط چمونه نه کوي، هغه خپل عبرت نه جوړیږي، بلکې د نورو د غلطو کارو څخه عبرت چې دی هغه اخلي. په دا جیل کې په دا نورو شیانو کې څومره خلک پساو دي، په مقدمو کې پساو دي، د دې څخه عبرت واخلي. بای دا زمانه در ټولو غټه عبرتناک معلم د استاد ده. دا ټوکرې وچاته ورکوي، بیا دی چې دی هغه ټکانې لر راشي. نو بجای دا چې ته خپل ټوکرې خوري، خو پلانکی ووینه چې یار دا یې انجام سل، دا تر غلط کار کوي، دغه انجام سل. دغه څخه د ستاسو په چاپیریال کې په ټولنه کې دا تر کسان نشته چې په نشو اخته دي یا بیا خدای دې مکړه مړی کړي یا دا رقم بدیانی. د دې څخه عبرت تاسو نه اخلي. خامخا به خپل د عبرت چې دی هغه سبب جوړیږي. د خلکو د پاره باید چې موږ اساني پیدا کو، رکاوټونه چې دی هغه نور ته جوړ کو. بل ته کډی کاږي، کیندی کاږي، نو خپل به نسی کې گزار. راسي چې دوستانو، مسلمانانو، ورونو، پښتنو، یو د بل څخه چې دی هغه د احترام رشته جوړ کو، نفرت ختم کو، معمولی شی باندې جذبات کې نسوره برداشت کو. څوک چې برداشت لري هغه د سمندر غوندي خاموش زبردست، هیڅ چپی نه وي، د اباسین د دریاب رقم چپی نه وي، سمندر دی. هغه ته خپل حیثیت معلوم دی چې بای زه چی شم، ټپار یو، دربار یو، چپار یو او شرار یو او پشار نه لري. بس هغه ته معلوم دی چې بای زه سمندر یم، هیڅ څوک په ما هیڅ نسی کولای. ویاله ټولې اوبه ویالې به ګرده مال راځي، زه به نه ورځم. نو د ځانه سمندر جوړ کړي، د ځانه چې دی پوه انسان جوړ کړي، برداشت راولي، په خپل ذهن او دماغ کې یو بل ته احترام ورکړي. د کنې دا جیلونه چې دی هغه دا رقم جذباتیانو پښتنو څخه ډک دي چې پر معمولی شي باندې جګړې کړي، نن ملاقات لره څوک نه ورځي. نو دوستانو، هر مخسن به دغه مجلس کیږي،
حاضردم نقیب قضیې ته ورکړئ اجازه د هغه څه مخکې تاسو دا زما چینل چې دی سبسکرایب کړئ کمنټ پر ورکړئ لایک یې کړئ او در نور شیر کړئ ما ته راکړئ اجازت سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو د الله په امان اسلامي انقلاب زنده باد